نه چې مونږ بیا بلکې زمونږ کوم برګیډیر صاحب چې وایي نو هغه د پښتو وایي. ګوره تاسو د جرګې ته د پښتو خبره کوم چې کله زمونږ په دې پښتنو کې د دوه خاندانونو په منځ کې برګیډیر پښتون مخله برګیډیر مشتاق زمونږ د مردان ها د آیسای غالبا ټول هغه ریجنل هډ هغه خبر وکړه پښتون هغه په پښتو کې وکړه چې زه ته په پښتو کې وایم کلیواله چې زمونږ د پښتنو کله رشتہ دوه خاندانونو منځ کې کی کنه د په منځ کې خلک ډیر لاړ راشي خو چې کله خبره تې شي کنه نو یو څو مشران خلک هغه دوای خیر لولېږي دوای خیر وشي نو هغه مشران چلته لاړ شي هغه به نور خبرې نه کوي بس خوشحالي او دوای خیر یو لکه رشتہ وشي. نو هغه برګیډیر مشتاق سی ویل چې مونږ تاسو دغه دوای خیر للیږو نو مونږ نور هم خوشاله شو چې لکه خو بس دوای خیر دی او کنه تګ دی ولته کې او زه د مونږ ته اطلاع ده چې زمونږ د باجوړ د ټي ټي پی خلکو الته میسج تلو ډیرو خلکو کډم تړلې وي